ښه اوس د سټرکچر په لحاظ سره د سنټنس چې کوم ټایپس دي یا کاینډز دي نو هغه کم دي. تاسو ته ما الریډي کلاز ووی، بیا د هغې نه بعد مونږه پرنسپل کلاز او سبارډینیټ کلاز دا هم ووی. نو الریډي تاسو په دې باندې پوه شوئ. خو چېرې تاسو په دې باندې پوه شوي یې نو اوس دا چې دی دا بالکل سمپل دی، ایزي دی. ټیک شو. د سټرکچر په لحاظ سره د سنټنس دا څلور قسمونه دي. یو ته مونږ وایو سمپل سنټنس، بل دی کمپاوند سنټنس، بل دی کمپلیکس سنټنس او بل دی کمپاوند کمپلیکس سنټنس. اوس دې نه اول انډرسټینډ کو چې سمپل سنټنس چې دی هغه به مونږ څه ته وایو. نو ګورې ګلابه، سمپل سنټنس چې دی دا هغې سنټنس ته ویل کېږي چې په هغې کې یو پرنسپل کلاز یې پکې. چې کوم سنټنس په یو پرنسپل کلاز باندې مشتمل وي نو هغې ته به مونږ وایو سمپل سنټنس. لکه د مثال په طور باندې دې خوا تاسو وګورئ، هی کیم ټو کالج، هغه کالج ته راغی. اوس کو چېرې تاسو دې سنټنس ته وګورئ نو په دې کې صرف یو پرنسپل کلاس باندې دا سنټنس مشتمل دی، یعنی په دې کې صرف یو مین ورب دی. نو دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره سمپل سنټنس شو. دې سنټنس ته واچ کې دی هی ټوک د کلاس. دې ځای کې تاسو وګورئ نو دا هم صرف یو پرنسپل کلاس دی، ځکه چې صرف یو مین ورب چې دی هغه پکې راغلی دی، بل څه پارټ پکې نشته، بل څه دویم ورب پکې نشته. نو چې کله زموږ سره یو سنټنس په یو پرنسپل کلاس باندې مشتمل وي، یو پرنسپل کلاس یې پکې، نو هغې ته به بیا مونږ وایو سمپل سنټنس به ورته وایو. پوه شوې په دې باندې؟ ښه اوس تاسو راشئ کمپاوند سنټنس له. کمپاوند سنټنس به مونږه هغې سنټنس ته وایو چې په هغې کې دوه یا د دوو نه زیات پرنسپل کلازز وي پکې. دوه یا د دوو نه زیات پرنسپل کلازز چې په کوم سنټنس کې نو هغې ته به مونږ وایو کمپاوند سنټنس. یا ځینې ځای کې ډیفینیشن داسې کړي چې دوه یا د دوو نه پرنسپل کلازز چې هغه د یو بل سره په کوارډینیټیو کنجنکشنز باندې کنیکټ شوي وي نو هغې سنټنس ته به بیا مونږه کمپاوند سنټنس به ورته وایو. ټیک ده؟ خو بس تاسو سمپل په دې باندې ځان پوه کړئ چې هغه سنټنس چې په هغې کې دوه یا د دوو نه زیات پرنسپل کلازز راغلي نو هغې ته به مونږه څه وایو؟ هغې ته به مونږه کمپاوند سنټنس به ورته وایو. په دې کې به سبارډینیټ کلاز نه وي. ټیک ده؟ دا به صرف او صرف په پرنسپل کلازز باندې مشتمل وي. پوه شوې په دې باندې؟ لکه د مثال په طور باندې تاسو دې سنټنسز ته تاسو ګورئ، هی کیم ټو کالج، هغه کالج ته راغی، دا زموږ سره یو پرنسپل کلاس شو. ټیک شو؟ دغه شانتې اینډ ټوک د کلاسز، او دلته کې زموږ سره څه شی شو؟ دا بل یو پرنسپل کلاس شو. نو په دې سنټنس کې دوه پرنسپل کلازز دي او د یو بل سره په کوارډینیټیو کنجنکشن اینډ باندې راجمع شوي دي. نو دا زموږ سره څه شو؟ دا شو کمپاوند سنټنس. دواړه پکې پرنسپل کلازز دي، تاسو ورته وګورئ. دغه شانتې he came to college but did not take the class یا did not take the classes. په دې ځای کې تاسو وګورئ he came to college دا زموږ سره یو پرنسپل کلاس شو، بل did not take the classes دا زموږ سره بل پرنسپل کلاس شو، او د یو بل سره په کوارډینیټیو کنجنکشن بټ باندې کنیکټ شوي دي، راجمع شوي دي. نو دې ته به مونږ څه وایو؟ کمپاوند سنټنس به ورته وایو. ټیک ده؟ د دې نه علاوه کو چېرې درې پرنسپل کلازز راشي هغه به هم څه وي؟ کمپاوند سنټنس به وي. لکه د مثال په طور باندې he came to college, took the classes and went back home. نو په دې کې درې پرنسپل کلازز دي په دې سنټنس کې، نو دا هم زموږ سره څه شو؟ دا کمپاوند سنټنس شو. اوس خو په دې باندې پوه شوې که نه؟ هغه سنټنس چې په هغې کې دوه یا د دوو نه زیات پرنسپل کلازز یې نو هغې ته به مونږ وایو کمپاوند سنټنس. ښه اوس راشئ کمپلیکس سنټنس له. ګورئ ښه ګلابه، اوس راشئ کمپلیکس سنټنس له. کمپلیکس سنټنس چې دی نو هغه سنټنس به وي چې په هغې کې به یو به پکې پرنسپل کلاز وي او یو یا د یو نه زیات به پکې سبارډینیټ کلازز وي. یعنی یو پرنسپل کلاس، یو یا د یو نه زیات سبارډینیټ کلازز به وي پکې. نو دغې سنټنس ته به بیا مونږ څه وایو؟ کمپلیکس سنټنس به ورته وایو. لکه د مثال په طور باندې تاسو دې سنټنس ته وګورئ when he came to college
کله چې هغه کالج ته راغی. when he came to college نو دا زموږ سره څه شی شو؟ subordinate clause دی. ټیک ده؟ بل the students were playing cricket. نو students چې دی هغوی کرکټ کو. اوس تاسو کو دې خوا وګورئ نو دا یو زموږ سره د وین نه شروع شوی دی، مطلب وین پکې راغلی دی، نو دا زموږ سره څه شی شو؟ subordinate clause دی. دی بل یو ته وګورئ دا زموږ سره څه دی؟ دا دی پرنسپل کلاز. نو یو دی subordinate clause او بل دی پرنسپل کلاز. یو پکې پرنسپل کلاز راغی او یو پکې څه راغی؟ subordinate clause راغی. نو دا زموږ سره شو کمپلیکس سنټنس. تاسو وګورئ نه، یو به پکې پرنسپل کلاز یو یا د یو نه به پکې زیاتو subordinate clause. نو یو زموږ سره څه راغی؟ پرنسپل کلاز راغی او یو subordinate clause راغی. نو دا شو کمپلیکس سنټنس. یا دغه شانتي if you work hard you will get good marks. نو if you work hard دا زموږ سره څه شو؟ subordinate clause شو. you will get good marks دا شو principal clause. نو یو principal clause او یو subordinate clause نو complex sentence. په دې باندې پوه شوې؟ ښه اوس راشئ complex sentence لا. ګورئ complex sentence چې دی دا لږ ونته کې ټریکی دی، خو که چېرې تاسو پې ځان صحیح پوه کړو نو بیا تاسو دا ټریکی نه دی. complex sentence هغې sentence ته وایي چې په هغې کې به کم از کم دوه به پکې principal clauses وي. سو کم از کم دوه به پکې principal clauses وي او یو یا د یو نه به پکې زیات subordinate clauses وي. مطلب یو principal clause نه، کم از کم دوه به پکې principal clauses وي او یو یا د یو نه زیات به پکې subordinate clauses وي. نو دغه سنټنس ته به بیا مونږ وایو compound complex sentence. لکه د مثال په تور باندې تاسو دې خوا وګورئ. when he came to college کله چې هغه کالج ته راغی نو دې ځای ته وګورئ دا یو شو subordinate clause. when he came to college کله چې هغه کالج ته راغی نو دا خو شو subordinate clause یو. ټیک ده؟ some students were playing cricket. څه students چې دي نو هغوی څه کو؟ هغوی کرکټ کو. نو دا یو زما سره شو principal clause. دغه شانتي and some students were reading books او دا زما سره شو بل یو principal clause. نو دوه په دې کې رالو principal clauses او یو پکې راغی subordinate clause. نو څه شو؟ compound complex sentence. دوه principal clauses نو دوه principal clauses یو یا د یو نه زیات پکې subordinate clause نو یو زما سره راغی subordinate clause. نو دا څه شی شو؟ compound complex sentence. پوه شوې ګلاب په دې باندې؟ په compound complex sentence کې به کم از کم دوه principal clauses یو یا د یو نه زیات به پکې subordinate clauses وي. نو دې ته به مونږ وایو compound complex sentence. یو پیره ورته بیا غوږ کېدی چې په ماینډ کې خو دا خبره کېدي. simple sentence په هغې ته وایو چې په هغې کې به یو principal clause وي. compound sentence به مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې به دوه یا د دوو نه زیات صرف او صرف principal clauses وي. ټیک ده؟ complex sentence په هغې ته وایو چې په هغې کې به یو principal clause وي او یو یا د یو نه زیات به پکې subordinate clauses وي. compound complex sentence به مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې به کم از کم دوه principal clauses وي یو یا د یو نه سیوا به پکې subordinate clauses وي. اوس پې پوه شوې؟